دا کخانی د خارس نومې هلک ده کم چې رشقه چلی د ده پلار وفات شوي د ټول کور ذمواري اوس د ده په سري یو ورځ ده ته مور وی د کور راشن ختم شوی او د 2 میاشتو د کور کرایه خو هم پاتې ده دا رشقه د کوره راوباسي او د سورلو په تکل کې دا سوچ کوي چې سورلی راته میلاو شي کور ته به پې راشن ویسم دا رشقه ډېره وګرځئ خو د ډېرو ګرځېدو نه پس شپه شي خو سورلی ورته میلاو نه شي دا واپس د کور طرف ته روان شي خو په لاره یو 3 جنکۍ ویني چې مخونه په تور څادر کې پټ کړي دا خیران شي چې د دې شپې دا جنکۍ دلته څه کوي ځان څه وایي دلته خو نه کورونه شته او نه څه بل څه جنکۍ ورته اشاره وکړي رشقې والا دلته راشه دا ډېر ویریږي خو د کور راشن ختم شوی او د کور کرایه پې پاتې خارس ورته رشقه ودرئ جنکۍ ورته ووایي مونږه شا حویلۍ ته بوتلی شي دا ډېر خوشحاله شي او زړه کې وایي چې سورلی راته میلاو شوې اوس خو کار وشو فورن ورته ووایي او بلکل جنکۍ رشقه کې کیني او په لاره 3 واڼه په ټک ټک خاندي د مزل کولو نه پس یو جینۍ ووایي وروره مونږ سره خو کرۍ نشته مونږ نه خو هېر شوي یو چې تا ته مخکې نه ویلي یو چې خارس دا خبره واورېده ډېر خفه شو خو جینکو ته یې ذاخره نه کړه او ورته ووي دا څه خبره نه ده ای به چې تاسو سره کرۍ نشته چې خویلي راورسېده جینکۍ رشقې نه کوش وې او سیم اونوي او خویلۍ ته دننه شوې د خارس زړه داسې ګبراو شو چې څنګه کور ته واپس کېدو د هغه نظر په رشقه کې په یو توره تیلی ولګېدو هغه فورا رشقه ودروله او تیلی را واغسته خویلۍ ته ور روان شو چې څنګه د خویلۍ په دروازه باندې لاس کېښودو هغه په خپله کولاو شوه دننه منظر ډېر د یرې و خویلۍ کې دننه تیاره وه او نه پکې انسانان ښکارېدل او داسې د سرګوشۍ اوازونه راتلل خارس ویریږي او بار ته منډه کړي او فورا کور ته لاړ شي چې مور ورته دروازه کولاو کړي د خارس شکل ته چې وکتل پوښتنه یې ترې ونه کړه چې څنګه د مور نظر په تیلی باندې ولګېد فورا یې کولاو کړه چې تیلی کې دننه څه وو چې هغې ولیدل مور او زوی دواړه حیران شو ځکه چې خارس یو غریب هلک و ټول ماشوموالی په مشکلاتو کې او پریشانو کې تیر شوی و د ده پلار عجز به خو هم رشقه چلوله او د کور کرایه د ټولو نه غټه پریشاني وه چې کله یې پلار بیمار شو د سکول پرېښود او رشقه چلول یې زده کړل د بیمارۍ د وجې د ده پلار 4 میاشتې پس وفات شو دغه وخت د خارس عمر 15 کاله و د پلار د وفات کېدو نه پس مور خوریانو ته وی تاسو اوس سکول پرېږدئ او د کور کار کوئ او زه به د چا کور کې کار کوم د پیسې به راکوي په هغې باندې به ګزاره کوو چې خارس دا واورېدل مور ته یې وی تر څو چې زه ژوندی یم ستاسو کار کولو ته ضرورت نشته او خوریانو ته یې وی تاسو سکول ته ځئ بل تعلیم جاري وساتئ خارس اوس ورځ او شپه رشقه چلول چالو کړل خو دونه پیسې به یې ګټلې چې د کور راشن به پې خوب نه پوره کېدو هغه ورځ چې کمې 3 جنکۍ د شپې خارس ته میلاو شوې وې د هغوی هغه تیلی د خارس مور چې کولاو کړې وه هغه د سرو او د قیمتي سامان ډکه وه مور او دوی ډېر خوشحاله او حیران وو واپس یې تیلی بنده کړه او مور یې وی زویه دا د چا امانت دی په دې کې به خیانت نه کوو د ده مور غریبه وه خو یو نیکه ښځه وه او بچول یې خو هم ډېر ښه تربیت کړی و د خارس یقین و چې جنکۍ به دې تیلی پسې خامخا راځي مور یې هغه تیلی المارۍ کې کېږدي او خارس ته وایي د دې باره کې چاته څه ذکر ونه کړي چې سحر شو خارس رشقه د مازدیګره پورې وګرځوله خو سورلی ورته میلاو نه شوې د هغه په زړه کې یو خیال راشي چې د ورځې دا حویلي ګورم چې دا جنکۍ هلته اوسېږي خو نه زړه یې ګبراو خو ځان سه یې وی چې
دا سامان واپس کوم، ډېر قیمتي سامان دی. هغه جینکۍ به ورپسې ډېرې خفه او پریشانه به وي. یو ګنټه مزل کولو نه پس هغه د حویلۍ مخې ته ورسېدو او ودرېدو. داسې ښکارېده چې چېرته په عمر کې دلته څوک نه راځي. چې حارث څنګه حویلۍ ته قدم اخیستو، اچانک د یو ښځې د خندا اوازونه واورېدل. اوازونه د حویلۍ نه راختل. ده ځان سره وی چې جینکۍ به چېرته کمرو کې وي. چې حویلۍ ته وردننه شو، هغه حیران شو. ټولو کمرو ته تالې وې، خو د خندا اوازونه بیا هم د چېرته نه راتلل. یکدم د یو بندې کمرې دروازه په درزېدو شوه. په حارث ویښته ودرېدل او یقین پیدا شو چې دلته کم مخلوق دی هغه انسان ته په نظر نه راځي. او هلته نه دوه خپې خپلې کړې او دوه پردی، او هلته نه وتښتېد. چې څنګه حویلۍ نه بهر شو، هغه یو سړی ولیدو. هغې سړي حارث ته وی بچې، تا دې حویلۍ کې څه کول؟ دا خو د 100 کالو نه بنده پرته ده. راته ښکاري چې ته په دې علاقه کې نه وې، ځکه تا ته د دې حویلۍ پته نشته. د حارث ساګانې تیزې وې او بوډا سړي ته یې وی پرون مې دلته 3 سورلۍ راوستې وې، د هغوی څه سامان زما رشقه کې پاتې شوی، بس ما ولله هغه ورکو، خو دننه څوک هم نه و. ته راته ووایه چې دا حویلۍ په رښتیا خوشې ده. هغه سړی حارث ته څه بل شیان وګوري او ورته وایي دا حویلۍ د 100 کالو خوشې ده. دلته چې کم خاندان اوسېدو هغه د جناتو یعنې د پیریانو نه تنګ راغلی. دا حویلۍ پرېښوده او تر اوسه پورې دې حویلۍ ته را نغلل. دا خبره چې حارث واورېده ډېر ویرېدو او واپس کور ته لاړې. دې کښانۍ اوس د عجیبه موړ واخیستو.